اسرائیلي پوځ د یوې امیندوارې میرمنې په شمول 12 فلسطینیان ووژل. روحي 2:14 وایي د فلسطین غزې ښار په شمالي برخه کې د اسرائیلي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ولسي فلسطیني وګړو ته تلفات اوښتي دي. روغتیاپالان وایي چې له تیرو 2 ورځو راهیسې 12 جسدونه روغتونونو ته وروړل شوي دي. په غزې کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت رسنیو ته ویلي چې تیره ورځ په غزې ښار کې د اسرائیلي پوځ په بریدونو کې د یوې امیندوارې میرمنې په شمول 3 کسان وژل شوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په غزې کې حماس ډله په تاوتریخوالي تورنه کړې ده او د حماس لخوا یې پر اسرائیلو بریدونه غندلي دي. په ورته وخت کې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویلي پوځیانو ته مې امر کړی چې په غزې کې ترهګر په نښه کړي او همدا ډول به دفاع وزارت غزې ته ډېر ټانکونه او توپونه واستوي. اوس مهال د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ وضعیت کړکېچن شوی دی. حماس ډلې په اسرائیلو تر 800 راکټونه وتوغول او اسرائیل پوځ په غزې ښار تر 200 هوایي بمبارونه کړي.